قدرمن دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده کابو شل ورځې وړاندې د افغاني او پښتني سندرغاړي زلاله هاشمي په اړه باندې یو خبر خپور شو چې ګنې هغه له کور څخه تښتول شوې ده. په دې اړه باندې په سوشل میډیا او نور پلیټ فارمونو باندې ډېر زیاتې ویډیوګانې جوړې شوې، خو هیڅوک هم تر اوسه د زلاله هاشمي د ورکېدو په حقیقت پوه نه شو. همدا اوس مې یوه ویډیو وکتله چې په هغې کې ویل شوي وو چې د زلاله هاشمي مور او پلار په ژړا او فریاد باندې میډیا ته رامخته شوي دي او د خپلې لور د ورکېدو او د هغې د موندنې په اړه باندې له میډیا سره خبرې کړې دي. کابو 15 ورځې مخکې د همدې سندرغاړي زلاله هاشمي میړه په سوشل میډیا لایف راغلی و او له رسنیو سره دا خبر شریک کړل چې ګنې زلاله هاشمي له کور څخه تښتول شوې ده. د زلاله هاشمي د خاوند په خبرو کې څه شک و، ځکه چې هغه په یو وخت دوه خبرې وکړې. اول هغه ویل چې زما میرمن زلاله هاشمي له کور څخه تښتول شوې ده او بیا د هغې نه وروسته یې وویل چې زما میرمن په خپله خوښه له کور څخه د خپلوانو کره تللي چې تر اوسه یې درک او معلومات نشته. په سوشل میډیا به تاسو هم اکثره داسې ویډیوګانې کتلې چې ګنې هغه د افغانستان موجوده حکومت یعنی طالبانو وژلې ده او یا هم د هغې په تښتول کېدو کې د دغه حکومت لاس دی. درنو لیدونکو دغه خبرونه هیڅ حقیقت نه لري، دا هسې د افغانستان په موجوده حکومت یعنی طالبانو پسې دروغ او پروپاګنډې دي تر څو د هغوی حکومت بدنامه کړي او کوشش وکړي چې د عامو خلکو او د دغه حکومت تر منځ واټن رامنځته کړي. زموږ د معلوماتو په مطابق زلاله هاشمي هیڅ چا هم نه تښتول شوي، دا هسې د هغوی د کورس پلان ده چې ډیر ژر به رسوا شي او له تاسو سره به د دې چینل له لارې شریک شي. درنو لیدونکو تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ آیا هغه په رښتیا د افغانستان موجوده حکومت په ټاکړي او که څه بله قصه ده؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.